تازه خبر طالبان وایي خوست کې له ډیورنډ کرښې اوښتي پاکستاني عسکر مو نیولی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهمو خبر ته. پر ټولنیزو شبکو د طالبانو اړوند مطبوعاتي ادرسونه د دغه عکس خپرولو ترڅنګ ادعا کوي چې په خوست ولایت کې له ډیورنډ کرښې څخه یو پاکستاني ملیشه عسکر د افغانستان خاورې ته اوښته دی او د دې جنګیالیو نیولی دی. د دغه پاکستاني عسکر د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا چې دغه پیښه کله شوې د طالبانو رسمي ادرسونو هم تر اوسه په دې اړه نور څه دي ویلي.